هواد استاد خاور و بسینکی خوندی شوی د پیړی و یادگارونه یه هواد استاد خاور و بسینکی خوندی شوی د پیړی و یادگارونه د بریو جوړ شوی افسانې دي چې په ننګ پورته شوي ولسونه ستا بچو د پښتنه مور په زانګو کې یادوي ستا د ویاړونو تاریخونه دا دی د افغانستان د اسلامي انتقالي دولت رئیس محترم حامد کرزی په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم مارشال فهیم ورسره ملګرتیا کوي د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د 11مې کالیزې د ټول لمانځلو په خاطر د افغانستان د وسلوال پوځ د خپلو قطعاتو د لومړۍ لیکې ته ورسېد دا دی د هغوی لیکې مماینه کړي او هغوی ته به د افغانستان د خلکو د جهاد د بریالیتوب د 11مې کالیزې له امله مبارکي ووایي. بینندگان ارجمند تلویزیون، شنوندگان محترم رادیو افغانستان، اینک جلالت مآب حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در حالی که محترم مارشال فهیم معاون اول ریاست دولت و وزیر دفاع دولت انتقالی اسلامی افغانستان ایشان را همراهی می کنند صفوف منظم قطعات و جزءتام‌های قوای مسلح شامل رسم و گذشت را معاینه می نمایند. ما د ژوندیو ولولو نوی آهنگ بگڼه، ما د زړو فکرونو سره جنگ بگڼه، زه د خوبونو نغمه نه یم د خیال بدله چې بیده زړونه ویښوي ما داسې شرنګ بگڼه. ما در پرتو ارزش‌های والای دینی خود حیات سیاسی جدیدی را که آهنگ حریت پسندی دارد آغاز نمودیم و در جهت پیشرفت ترقی کشور خود مطابق مقتضیات عصر گام خواهیم برداشت. دسترسی و پدیده‌های علمی و تکنولوژی پیشرفته، رشد فرهنگی و اطلاع معارف کشور از اولویت‌های اصلی ماست. البته داشتن یک اردوی مقتدر ملی و پلیس ملی و تأمین امنیت سراسری در کشور این همه آرمان‌ها و آرزوهای مردم را برآورده می‌سازد. افغانستان عزیز یک کشور مستقل، آزاد و سربلند است که هیچ نوع تفرقه و اختلاف قومی، سمتی، نژادی و زبانی را نمی‌پذیرد. توصیه من به شما منصوبان فداکار اردو و قوای مسلح این است که وظایف مقدستان را با روحیه خداشناسی، وطنی و مردم دوستی به انجام برسانید. امیدوارم در پرتو الطاف بیکران الهی و احساس مسئولیت، تأمین وحدت ملی و مغز و بازوی توانای مردم کشور سعادت آبادانی افغانستان عزیز تأمین گردد.